لکه څنګه چې توس کتلای شئ مو په لوس شي چشمې دي خدا عام چشمې نه دي خدا شي ډېر عجیبه خصوصیات او ډېر عجیبه شایانې پشي استعمال کړي دي چې وسوي زه درجه وتاوه د غرور او ورسره ټیم دی دغه تیار کړي دي د ارتفیشل انټيليجنس سټوډنټ دي وسوي زه درجه وتاوه دا چشمې توس کتلای شئ سای دغه څه په شکړي دي وسوي زکه مال درجه وتاوه دا مو په سترګې کړه شادو دا شدا ته سنسر لګلې دي کسان چې کیم ویني نه په سترګې نه مات نه محروم دي یغه پورا دي ویس فور ایگزامپل یمو مخته دای روغای نو ډاره کې لارم کوي توسه اوروه کنه دل غزیتای شور دی دته لارم شيري شي دای نه چې څنګه مخته روغای چې کله مخته څه نوي یا دا الارم نه کوي دا سنسر په شلګدل یی دای نه دا توس کتلای شي ډیر زبردست شای جوړ کړای دی او دا سپیشلی طور پر هغه خلک پر دای چې څوک د سترګې نه مات نه محروم دي شکل دغه دریمي دغه د بیا پاته لاګي چې دا مخته څه شای روغای لکه به سه نږدې چې صدق جواب کا داینه تو سه لارم وروستای سبحان الله چې مخته ورته راشي کتنا ٹائم لگایا اس پر 10 دن لگے 10 دن میں جڑاور سے مگر حکومت پاکستان کو موقع دیتی ہے جی اس سے اچھا پروجیکٹ سب بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بنا سکتے ہیں آپ کو موقع نہیں ملا اس طرح کی ارتفیشل انٹیلیجنس ډېر تکړه سټوډنټون دي دا یې چیر چې خالی مشته موقع ملاو شي اس پتہ نہ ډېر څه وکړي بھائی ابھی آپ نے بنایا ہے جی جی مزید ابھی اس کا آگے سوچا ہے کہ مزید لوگوں کے لیے ہم بنائیں گے یا نہیں مارکیٹ میں انشاءاللہ لانچ کریں گے فردر اور فردر اور اس میں جو کمی ہے اسے انکریز کرنے کے بعد انہینس کرنے کے بعد مارکیٹ میں زبردست اس میں ابھی پروگرامنگ کے حوالے سے کوئی چیز استعمال ہوئی ہے یا نہیں ابھی یہ سمپلی ہے کیونکہ یہ بہت کاسٹلیس ہے 800 سے 1000 کے اندر ہم یہ بنا کے دیں گے ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی جیسے کوئی مڈل کلاس ہی بلانگ کرتا ہے تو اسے دا یای چې دا میژه په ډېر کم پرایز باندې جوړ کړای دی ډېر خرچام نه دوه کړی ځکه ما ډېر زیات فیچرز نه دی پښه کړی لکه ځای چې دروښایا چې بداشه دا چې کیم جوړ کړای څه دی بداشه 1000 نه 800 پر خرچه په کړی دا شاید یو کړای ډېر کماتي شای دی مزید یای چې میژه امپروومنٹ پښه یو بدانه هر شای جوړاوي چې بیا یو ډیمو درجاواته کتو سی بیا کا اپلای شستای دا لوس کسه دا چې څنګه مخدار شي الارم کو چلری کې بیا الارم نه دا سه استعمالي شي بہت مہربانی بھائی اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ پاکستان آپ کو موقع دے گی آپ کو انشاءاللہ آگے ہم پروموٹ کریں گے اور جو لوگ آپ کو دیکھیں گے جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ اگر انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہم سے تو ان کے لیے آپ اویلیبل ہوں گے جی سر اوکے سر تھینک یو سو مچ تھینک یو